بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د پولیټیکل ساينس یو بل لیکچر سره تاسو ته حاضر یم د نن لیکچر کې زموږ ټاپک دی حکومت او د دې جوړښت یو حکومت او د هغې غدرې څانګې ګورنمنت اینڈ اټس 3 ارګنز نو د دې جایزه باخلو چې د حکومت دا جوړښت څنګه دی د درې وړه څانګې چې کوم دي د درې وړو څانګو جوړښت څنګه دی او د دې کار څه دی نو د هغې نه مخکې حکومت څه ته وایي نو ګورئ اسان ډیفینیشن د حکومت دا دی که نه که چېرې د ریاست یو مشینري ده یا یو ګاډی دی نو حکومت د دې انجن دی لکه if state is a machinery government is its engine یا که چېرې ریاست یو اداره ده څنګه چې کالج اداره ده هسپتال اداره ده نو بیا حکومت د دې هغه ایډمنسټریشن دی نو حکومت د اصل کې د ریاست هغه چلونکی دی او موږ ویلي دي چې ریاست کوم څلور لازمي عناصر دي که نه 4 essential elements of the state د هغې کوم یو حکومت دی چې لکه که چېرې حکومت نه وي نو ریاست ته جوړېدی نه شي اوس چې د دې جایزه اخلو نو لومبی لیجسلیچر دی لیجسلیچر چې دی نو لیجسلیشن په انګلیش کې لا میکینګ ته وایي نو په اردو کې هم دې ته مقننه وایي یا قانون ساز اداره نو د دې نه د دې نوم نه موږ ته پته لګي چې لکه لیجسلیچر قانون ساز اداره نو دا هغه اداره ده چې دا قوانین جوړوي لکه څنګه چې موږ تاسو اورو که نه خلک وایي د ایم پی ای او د ایم ان ای خو خپل چې کوم کار دی نه خو قانون سازي کول دي د دې دوه غټ قسمونه دي یو ته یونی کیمرل لیجسلیچر وایي بل ته بای کیمرل لیجسلیچر وایي یونی کیمرل چې د دنیا په ډیرو ملکونو کې اوس هم چې قانون ساز اداره ده نو هغه یو هاوس دی لکه اسمبلی شته او پاکستان کې ورسره سېنټ دی که نه امریکا کې ورسره هم سېنټ دی ډیرو ملکونو کې داسې شته په هندوستان کې هم لوک سبا او راجیه سبا نو دوه هاوسیز دي خو چې کوم ځای کې دا یو هاوس دی نو هغه یونی کیمرل لیجسلیچر ورته ویلی شي او چې کوم ځای کې دوه دي نو هغه بای کیمرل دي اوس پاکستان کې سېنټ او نیشنل اسمبلی دا دوه هاوسیز دي چې سېنټ از د اپر هاوس نیشنل اسمبلی از د لویر هاوس او دا دواړه په شریک باندې قانون سازي کوي مونږ تاسو ته پته ده چې کله یو ته بل راشي او هغه هغه بل پاس کړي نو بیا بل ته ځي چې هغې منظوري ورکړي نو بیا په صدر صحیح وکړي بیا قانون جوړ شي نو دې دواړو ته په شریک باندې پارلیمنټ وایي پاکستان کې برطانیه کې ورته هم پارلیمنټ وایي انډیا کې ورته هم پارلیمنٹ وایي نو د خبرې مطلب څه شو چې لیجسلیچر قانون ساز اداره څه شی دی پارلیمان پارلیمنٹ او په پاکستان کې دا دوه دي نو سېنټ او نیشنل اسمبلی دواړه چې دي نو دا پارلیمان دي لکه مطلب دا دی چې څوک سېنیټر دی نه هغه هم چې کوم دی هغه ته موږ ایم پی ویلی شو لکه ممبر اف پارلیمنٹ او که څوک ایم این ای دی نو هغه ته موږ ایم پی ویلی شو ممبر اف پارلیمنٹ اوس د دې نه پس دا یو دی ایگزیکټو معنا سره په اردو کې انتظامیه انتظامیه هم د نوم نه موږ ته پته لګي چې وہ اداره جو ملک کا انتظام چلاتا ہے نو د ملک انتظام په اصل کې دا اداره چلی او دا اداره چې کومه ده ایگزیکټو نو دا اوس په پاکستان کې کومه اداره ده دا کابینه چې ده فیډرل کابینټ وفاقي کابینه چې ده خو په څه ملکونو کې دي د منسټریل کونسل وایي وزارتي کونسل نو دې اداره کې څوک دي چې د ملک انتظام چلی د دې مثال نه به تاسو پوه شئ چې وفاقي کابینه د پاکستان چې ده د په هغې کې وزیر اعظم شامل دي هغه سره نور وزیران شامل دي او ورسره مشیران شامل دي ایډوایزرز هغه منسټر او ایډوایزر کې څه فرق دی نو ګورئ منسټر هغه سړی دی چې هغه الیکټډ دی یعنی هغه یا الیکټډ سېنیټري یا الیکټډ ایم این ای او ایڈوائزر چې دی مشیر چې دی نه هغه ان الیکټډ هم کېدی شي پرایم منسټر منسټرز او ایڈوایزرز دا د پاکستان وفاقي کابینه ده خو اوس په دې کې چې کوم دی نو فیډرل منسټرز او سټیټ منسټرز دوه قسمه دي تاسو به نوم اورېدلی که نه خلک وایي وفاقي وزیر او بل طرف ته وایي وزیر مملکت دې دواړو کې څه فرق دی نو اسانو الفاظو کې ون از د سینیر منسټر اینڈ ادر از د جونیئر منسټر سټیټ منسټري یو مثال تاسو له در کوم تاسو به پوه شئ د سېنیټ یو پخوانی چیرمین و نه هغه اوس د پی ټی آی په حکومت کې د وفاقي وزیر اغوسته څومره چې کوم دی که نه کله هغه حلف برداري هغه تقریب چې و هغې له راغی حلف اوچتولو له نو هغه ته هغه ځای کې پته ولګېده چې دی ما وزیر مملکت اخلي فیډرل منسټر مې نه اخلي بلکې سټیټ منسټر مې اخلي نو هغه واپس د هغې نه لاړ وي زه خو هېڅ چېرې هم دا نه قبلوم ګورئ وي زه مخکې یو پیرې ته نګران وزیر اعظم پاتې شوی زه د سېنټ چیرمین پاتې شوی یم ته ماله دلته کې غوده راکې نه د وفاقي وزیر نه وي د جونیئر منسټر راکې دا خو ما ته اکسپټیبل نه ده چې کله وفاقي وزیر ډېر زیات بیزي نو بیا د هغه په ځای باندې د سټیټ منسټر چې کوم دی نو چې نور میټینګز یې هغه چیر کوي او د هغې صدارت کوي وزیر اعظم د هغه وزیران مشیران نه اکچوال کې خو انتظامیه ده که نه انتظام هم دی چلی که نه لکه څنګه چې ګورئ اوس ایم این ایز چې کوم دي یا سېنیټر نه خو اپوزیشن والا ومي نه هغه پوزیشن والا اپوزیشن پارټۍ چې کومي د هغې د ملک په حکومت چلولو کې خو هېڅ کار نه وي هغوی خو صرف قانون سازۍ کې حصه اخلي یا د حکومت په غلطو پالیسو باندې په پارلمان کې دننه تنقید کوي نور حکومت چلول خو هم د وزیر اعظم او د هغه وزیرانو کار دی که نه نو ځکه دې ته انتظامیه وایي او دا د حکومت دویم برانچ دی دویمه څانګه ده درېیمه څانګه چې کوم دی عدالت دی جوډیشري چې ورته وایي نو عدلیه
په هر ملک کې راغی جوړښت جدا جدا دی د هر یو ملک یو جدا جوډیشل سیستم دی د پاکستان چې کوم جوډیشل سیټ اپ دی نه په هغه کې سپریم کورټ از د اپیکس کورټ از د هایست کورټ اف اپیل چې لکه مطلب دا دی د لاندې نه څوک په اپیل باندې روان شي چې مطمئن نه دی د فیصلې نه نو چې په لویر کورټ کې مطمئن نه دی نه چیرته ځي های کورټ ته کله ته کې مطمئن نه دی سپریم کورټ ته نو سپریم کورټ نه بره خو نشي تللی کنه نو د دې څه مطلب شو چې سپریم کورټ از د هایست کورټ اف اپیل او دا اپیکس کورټ ورته وي ټاپ کورټ ورته وي چې دا په ایکچوال کې نه صرف دا دی چې د ملک د ټولو نه غټ عدالت دی بلکې دا د ټول جوډیشل سیټ اپ د نگران عدالت دی دا یو نگران اداره ده چې د دې ټولو نگراني کوي او سپریم کورټ سره دا اختیار شته ځکه خو چیف جسټس سپریم کورټ نه وي بلکې چیف جسټس اف پاکستان ورته وي قاضي القضار د ټول ملک د عدالتي نظام مشر دی نو چیف جسټس سره او سپریم کورټ سره دا اختیار شته چې د په لویر کورټ کې یو جج د خپل دینه برطرف کی یا معطل کی د یوې فیصلې د وجې نه نو د خبرې مطلب څه شو چې اپیل د لاندې نه دی ځای ته راځي دا اخیری ځای دی او آرډر چې کوم دی نه ډبره نه داسې راځي او بیا ورپسې های کورټ ته نه چې ورپسې های کورټ ته نو اوس موږ ته پته ده چې په پاکستان کې سلور های کورټس په سلور وړو صوبو کې دي او یو های کورټ په اسلام آباد کې دی نو دا 15 های کورټ شو اگر چې په ګلګت کې هم چې ګلګت های کورټ شته خو د پاکستان د جوډیشل سیټ اپ چې کوم دی سیستم نه هغه نه بهر دی یعنی مطلب دا چې د ګلګت های کورټ د فیصلې نه کچري څوک مطمئن نه نه د ګلګت فیصلې خلاف په سپریم کورټ کې اپیل نشي کولی لویر کورټ نو لویر کورټ ستا ټول عدالتونه چې کوم دی په ضلعو کې هر یو ډیسټریکټ کې خپل عدالت دی هر یو تحصیل کې خپل عدالت دي لکه صوابای کو سلور تحصیلونه دي نه سلور د عدالتونه دي نو چې دا تر تحصیل پورې کوم عدالتونه دي او د ډیسټریکټ دا عموم دا په لویر کورټس کې راځي نو چې په پاکستان کې څومره تحصیلونه دي دومره عدالتونه دي نو دا د حکومت هغه ټوټل اوورال مجموعي ستی تور سره د بارانه چې ورته منګ ګورو نه داسې جوړښت دی داسې سټرکچر دی چې عدالتي نظام یعنی ججان داوم د حکومت حصہ ده خو په ایکچوال کې حکومت د مینس کې کوم انتظامیه ده نو دې ته ویل شي او عمدغه ریسپانسیبلی اکاونټیبلی د خپل فیصلو او د خپل پالیسو جوابدeh بدی که حکومت خو چلای نو نیکسټ اوټ الیکشن کې بوله خلک اوټ ورګي او که حکومت خراب چلای نو د اوټ په ذریعہ به انتقام واخلي او دې سره اخیری خبره ده چې په کوم ملکونو کې صدارتي نظامی نه الته کې د کابینه مشر چي د وزارتي کونسل مشر ناغه صدري او چې کوم ځای کې پارلماني نظام دی د الته کې وزیر اعظم او وزیر اعظم ته چیف ایگزیکټیو وایي ایگزیکټیو د ادارې ته وایي هغه ته چیف ایگزیکټیو وایي یعنی هیډ اف د ګورنمنت او هغه په کابینه کې دنه د یو بوس په شان کردار ادا کوي هغه سره د اختیاري چې څوک ځان سره وزیر اخلي او څوک د غدین لري کوي او چاله اضافي کار ور کوي او د چانه سټه موم چې وړي نه خپل پرفارمنس باره کې تاسو کوي بل ویډیو کې با بلی موضوع سره راشو زمونږه چینل د داس ویډیوز لپاره ګورئ ملګرو سره هم شریکوي د الله په امان